د زابل ولایت اړوند د سیوري ولسوالۍ د بولان غره ته راغلي یو. په دې غره کې 30 متره ژور د پخوانیو وختونو یا د پخوانیو خلکو یو شهر یا بازار دی چې پخوانیو وختونو به دلته پکې خلکو به پکې دلته ژوند کاوه. موږ راغلي یو او همدلته ښکته کیږو او دا د ځمکې لاندې 30 متره ژور دی. راځه نور. دې غره ته چې شاوه کېږي دا تقریبا د 30 تر 40 شاوخوا دا رقم مترونه لاندې ژور ده چې بیا به تاسو سره ته دا بېر معنا د بتۍ د خوا بتۍ در سره یې یعنې رڼا ګروپ در سره یې او جامې به دې د ښې اوچته جامې چې دغه بالا ورشه واسې او ځان سره به احتیاط ډېر کوي. لارې خرابه ده چې د ښه کېدو سره به احتیاط کوي ډېر. چالانه لا تر اوسه د ځمکې تل نیمایي ته هم نه یو رسېدلي. لږ یو څه لاره شته چې موږ د ځمکې تل ته ښکته شو او د پخوانیو خلکو د اوسېدو ځای درته وښایو. عاجزه راځه. د بولان په غره کې بیا دغه ځای ته چې موږ راښکته شو نو دا د پخوانیو خلکو د اوسېدو ځایونه دي او دلته دا ساختار چې د دې ځای جوړ دی د مارکیټ په شکل جوړ دی د دوکانونو په شکل جوړ دی او دا 2 پوړه لري یعنې 2 منزله لري. یو منزل دا چې موږ پکې ولاړ یو دا منزل دی او دغه لاره چې تاسې وینئ دا لاره 2م منزل ته ختلې. اوس هغه پخواني اثار پکې ډېر کم معلومیږي خو دا بیا 2م منزل ته ختلې بره 2م منزل هم لري. زه به یې دا اخرنی منزل یاد کړم. صحیح ده دا ویډیو وکړه پهلوانه دغه د بولان غره په دې پخواني مارکیټ کې هغه د پخوا د وخت دهلیزونه او برنډو نښې نښانې اوس هم معلومیږي. دا تاسو چې وینئ دا په خپله د دهلیز یو شکل لري او ساختار یې هم دهلیز ته ورته دی. دا بیا همدغسې اوږد دی. څومره چې پکې حرکت کوي او څومره چې مزل کوي کولی شي چې پکې لاړ شي خو دا بیا په خپله د برنډې ته ورته یو ساختار دی. او زه چې په دې کوم ځای کې ناست یم دا نو بیا هغه مرکزي ساحه ده. یو مارکیټ یو دهلیز ته نه دې طرف ته دی بل دې طرف ته دی بل دغې طرف ته دی او یو همدا د راښکته کېدو لاره یې ده. تنها لیکس بیخي ډېر راغلی بیخي لیکس له دغه خوند ورکوي. ته که رښتیا دي غالبا